په پاکستان هیواد کې خپلو ټولو افغان کډوالو ښوونکو سرښوونکو د کمپیوټر استادانو او دارنګه د ښوونځیو چوکیدارانو ته د خوشحالۍ زیری ورکوو چې د یونیسیار د بلوچستان د څانګې د خیبر پښتونخوا او د مرکزي دفتر اسلام آباد د فیلډ د افسرانو د هڅو او کوششونو او دارنګه د یونیسیار د پروګرام د کارکوونکو یا د سټاف د خوا څخه چې زموږ د افغان کډوالو د سرښوونکو یا ټیچرانو او کمپیوټر ټیچر او دارنګه د سکول کم څوکیداران چې وو د هغو تنخواوې ډېرې کمې وې چې د دوی په کوششونو او زموږ په غوښتنو باندې زموږ تنخواوې د 1 نومبر 2024 څخه ولړې سوې چې پخوا د یو ټیچر تنخوا 15,000 روپۍ وې اوس 42,251 روپۍ سوې او د سنګل شفټ تنخوا چې پخوا 9,025 وه اوس 9,322 روپۍ سوه او د ډبل شفټ تنخوا پخوا 4,303 روپۍ وې اوس 4,410 روپۍ سوې او د کمپیوټر د استاد تنخوا پخوا 1,016 روپۍ وې اوس 4,101 روپۍ سوه او دارنګه د ښوونځي چې کوم چوکیدار دی 12 ساعته والا یعنی د هر چوکیدار 18,101 روپۍ وې اوس د 10,000 روپۍ سولې. نو زه د افغان کډوالو د استازي په توګه باندې زه د یونیسیار د مرکزي دفتر او دارنګه د بلوچستان د یونیسیار د دفتر او د دوی د خیبر پښتونخوا د یونیسیار د دفتر د ټولو کور ودانۍ وایم او خاص کر د فیلډ کوم افسران چې وو هغه چې راتله زموږ دغه غوښتنې په غور واورېدلې او ویزیټونه یې وکړله زموږ دغه غوښتنې واورېدلې او زموږ تنخوا د نومبر د اول تاریخ څخه د 2024 څخه ولړه سوه. نو بیا هم زه تاسو ټولو ته مبارکي وایم او دا یوه هیله او غوښتنه مې ده چې باید د خپلو بچیانو د زده کړې په انتقال کې باید موږ تاسې د فعاله برخه واخلو او دغه روزي ځان ته حلاله کړو. نو بیا هم زه د یونیسیار حکومت پاکستان او ټولو ادارو مننه کوم چې زموږ د افغان کډوالو سره د څو لسیزو څخه تعلیمي نظام راته جوړ کړی او زموږ د افغان کډوالو د بچیانو په لسګونو زرو تعلیمي ادارې سرپرستي کوي او په زرګونو استادانو ته تنخواوې ورکوي. نو بیا هم زه د یونیسیار او د دوی د فیلډ د افسرانو او د دوی د پروګرام د افسرانو د ټولو کور ودانۍ وایم. خدای پاک مو شاد او آباد ولره. مننه.